پاکستانی طالبانو تېره شپه په ډیورنډ کرښه د پاکستانی پولیسو پر پوستو بریدونه کړي او له پوځیانو یې سرونه پرې کړي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو لاس په لاس کیږي چې تېره شپه د ټي ټي پي ځواکونو له لوري د پاکستانی پوځیانو سرونه په چړو پرې کوي. په دغه ویډیو کې ولاړ کسان وایي دوی د خوست د بېګناه خلکو انتقام واخیست، له پاکستانی پوځیانو یې سرونه پرې کړل. د ټي ټي پي ځواکونو ویلي د پاکستان د ظلم خلاف او یاد هیواد کې د بشپړ اسلامي نظام راوستلو لپاره به د دوی مبارزه دوام ولري. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د خوست ولایت په سپیرې سیمه کې پر ملکي خلکو د پاکستان جیټ الوتکو بمبار وکړ چې له امله یې تر 40 زیات چې ښځې او ماشومان پکې ووژل شو او لسګونه تنه پکې ټاپیان شو او دغې پیښې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه راوپارول. دا و زموږ نننی چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.